د ګوړې روغتیایي ګټې او د شکرې ناروغانو لپاره مشورې. ګوړه 3000 کاله وړاندې په هندوستان کې رامنځته شوې چې د ځینو ناروغیو لپاره د درملو په توګه کارول کیږي. دا د بورې په پرتله طبیعي ماده ده خو د شکرې ناروغانو لپاره کارول محدودیت لري. راځئ چې د ګوړې روغتیایي ګټې وپېژنو او د شکرې ناروغانو لپاره د دې اغېزې وڅېړو. د ګوړې روغتیایي ګټې: هضم پیاوړی کوي. ګوړه د قبض لپاره ګټوره د خوراکي توکي ژر هضموي او هغه انزایمونه فعالوي چې له بدهضمۍ څخه مو ژغوري. ځیګر پاکوي. ګوړه اضافي توکي له ځیګر څخه باسي او د انټي اکسایدونو او منرالونو شتون د فري راډیکلونو مخنیوي کوي. د سرطاني ناروغیو مخنیوي. ګوړه د سرطاني ناروغیو د مخنیوي وړتیا لري ځکه چې انټي اکسایدونه او طبیعي مواد لري. دفاعي سیستم ځواکمنوي. ګوړه انټي اکسایدونه او ویټامین سي لري چې د میکروبونو پر وړاندې مبارزه کوي او دفاعي سیستم پیاوړی کوي. د تنفسي ناروغیو لپاره ګټوره ده. د ګوړې استعمال د تنفسي سیستم د ښه والي، د بلغم د ختمېدو او د ساه اړوند ناروغیو د کمښت لامل کیږي. د حیض دردونه کموي. که ښځې په منظم ډول ګوړه وخوري نو طبیعت یې ښه کیږي او د حیض دردونه کمیږي. د نزلې زکام او ټوخي لپاره ګټوره ده. ګوړه د بدن تودوخه لوړه کوي چې له همدې امله د ژمي په موسم کې زیاته کارول کیږي او د نزلې زکام او ټوخي درملنه کوي. وینه پاکي. ګوړه اضافي مواد له وینې باسي او د وینې د پاکوالي سبب ګرځي. د وینې کمښت پوره کوي. ګوړه فولیټ او زنک لري چې د وینې د تولید سبب کیږي او د کمخونۍ مخنیوي کوي. د کولمو لپاره ګټوره ده. په ګوړه کې شته مګنیزیم د کولمو فعالیتونه تنظیموي. د معدې ګرمښت کموي. ګوړه د بدن د حرارت توازن ساتي او معدې ته یخوالی ورکوي چې د هضم بهیر اسانه کوي. د وینې لوړ فشار کنټرولوي. ګوړه پوتاشیم او سودیم لري چې د بدن تیزابیت کموي او د وینې د لوړ فشار مخنیوي کوي. د بندونو درد کموي. که د بندونو درد لرئ نو ګوړه د ادرکو یا ګرمو شیدو سره وکاروئ، ستونزه به مو حل شي. ستړیا له منځه وړي. ګوړه کمپلیکس کاربوهایډریټونه لري چې ستړیا ختموي او بدن ته ځواک ورکوي. طبیعي انرژي برابروي. ګوړه بدن ته طبیعي انرژي ورکوي چې ستړیا له منځه وړي او ذهني ځواک زیاتوي. آیا د شکرې ناروغان کولی شي ګوړه وکاروي؟ ګوړه که څه هم د بورې په پرتله طبیعي او کم پروسه شوې خوږه ماده ده خو د شکرې ناروغانو لپاره استعمال محدودیت لري. مهم ټکي: د ګلیسیمیک شاخص. ګوړه لوړ ګلیسیمیک شاخص لري چې کولی شي د وینې د قند کچه ژر لوړه کړي. طبیعي خوږلت خو لا هم قند لري. که څه هم ګوړه طبیعي ده خو لا هم د بدن لپاره شکر ګڼل کیږي، نو د شکرې ناروغانې باید په ډیر احتیاط سره وکاروي. د بورې په پرتله لږ پروسه شوې. ګوړه د بورې په پرتله لږ کیمیاوي مواد لري خو دا نه معنی لري چې د شکرې ناروغانې آزادانه کارولی شي. آیا د شکرې ناروغان کولی شي لږ ګوړه وخوري؟ که د شکرې ناروغان د خپل ډاکټر له مشورې سره سم ګوړه په ډیر لږ مقدار وکاروي نو ممکن ورته ډیر زیان ونه رسوي، خو دا باید د تغذیې د یوه ثابت عادت په توګه ونه کارول شي. بدیلونه: د شکرې ناروغانو لپاره د ګوړې پر ځای ځینې غوره بدیلونه دا دي. سټیویا، طبیعي خوږونکی چې د وینې د قند کچه نه لوړه کوي. شات، که څه هم شات هم قند لري خو د شکرې ناروغانې باید په محدود مقدار کې وکاروي. نارنج اوبه، طبیعي خوږلت لري خو باید د ډاکټر له مشورې سره وکارول شي. مننه کور مو ودان چې له نړیوال ټلویزیون سره مله یاست.